وشانه شانه شانه تورور بل شانه شانه وشانه شانه شانه تورور بل شانه شانه زبناس کوم کاته تا بکړه دیوانه زبناس کوم کاته تا بکړه دیوانه وشانه شانه شانه تورور بل شانه شانه. ګرانو کتونکو زه یم کیس افریدے. امید ده چې تاسو یې روغ جوړ او خوشحاله یې. د انګازې
لکه دې طرف ته راشو چې تاسو موسیقۍ ته راغلو، تاسو غانۍ زده کړه، تاسو استاد سره غانۍ زده کړله، محفل یا ټلویزیون وغیره ته لاړې؟ نه زیات خو ما سره خپل تره خواري کړې ده. کوم یو؟ امان الله. ها چې ماته مطلب که هر یو شیز ګران یې ماته دا ویل چې بچي ګران نه ګران شي، بنده چې شوق پیدا کړي هغه آسان شي. نو محنت پکار دی په دې کې که نه؟ خو لکه بیا هم د ګلوکارانو کې، په دې فنکارانو کې بیا داسې د چا نه ته متاثره شوې وې، د چا د آواز نه؟ هغه تاسو ته ما مخکې وویل زما خپله خور وه، په ټي وي کتل بیلي، مخامخ کېناستل بیلي، نو هغې به زما مخامخ ریسل کولو او هغې به اکثر دا یو ګانه ویله وایي سترګې رڼا غواړي، زړه مې هوا غواړي، د جانان خوا غواړي، شونډې دعا غواړي. هغې به اکثر دا ویله، د هغې دې وینا سره زما ډېر زیات شوق پیدا شو. خو هغې به یو داسې انداز سره ویله چې د انسان په زړه کې به یې سمې لارې جوړول، انسان زړه به یې راویښولو چې زه دې داسې ووایم. نه خو اوس ګران کتونکي یې چې هغه یې خور وه او د هغې ګانې ځکه خوښه وه، ځکه ترې متاثره وه. د خور نه علاوه داسې په میدان کې نور د چا نه متاثره یې؟ کومه یوه ګلوکار ده په دې کې؟ شکیله ناز ده، نورې دي نورې دي نورې دي، کومه یوه؟ جی ټولې سینګرې ښې دي، د هغې نه باوجود زما نازا اقبال ډېره خوښه وه او زه د هغې ګانې اوس هم اورم او که د هغې هر یوه ګانې زه ډېر په شوق اورم، زما هغه ډېره خوښېږي نازا اقبال. په نن سبا دور کې تاسو چې کوم ریاضت کوو، تاسو له استاد هم راځي او هغې سره تاسو کښېنو، نو دا ریاضت څومره وخت کوي؟ ګنټه، دوه، درې؟ جی بس استاد چې کله ډېر فارغ وي نو استاد را سره ډېر ټایم تیر کړي او چې کله کم ټایم یې هغې سره کم ټایم را سره تیر کړي. لکه دا د استاد په حواله باندې تاسو په حواله نه ده؟ نو بس استاد خو استاد که نه وي، استاد خو داسې لکه پلاره. دا خو صحیح ده. خو لکه تاسو خو ګانې ویلې دي، په دې کې به تاسو سندرې هم ویلې وي، په دې کې به تاسو ټپې هم ویلې وي، په دې کې به تاسو نیمکې بدلې هم ویلې وي، بیا پکې غزل هم دی. نو آیا د تاسو طاقت چې کوم دی یا خوښ چې کوم دی، غزل دی که سندره ده، کوم یو په اسانه باندې ویلی شي؟ بس موسیقي خو ټوله یو موسیقي ده او سخته خو چې سي نو غزل هم سخت دی، ګانه هم سخته ده، ټپه هم سخته ده او زما خپله زیات خوښېږي غزل. غزل زما ډېر خوښېږي. اوس په دې موقع باندې داسې یو د غزل یو سرنامه تاسو ته یاده ده چې داسې په ترنم کې مونږ ته لږ ووایي؟ وبوایم که نه؟ ځای ارشاد. اجازت دی؟ اجازت. سترګې رڼا غواړي، زړه مې هوا غواړي، د جانان خوا غواړي، شونډې دعا غواړي، تا غواړي تا غواړي، یار هم تا غواړي. ډېره مننه، ډېر تشکر. واقعي چې الله پاک تاسو له کوم اواز در کړی دی په دې کې ډېر زیات خواږه شته. نو ګرانو کتونکو تاسو د مونږ خبرې اورئ. ښه اوس د مونږ د کتونکي چې څومره دي ارزو ناز، دوی خو تاسو هغه مخکې یو مطلع انترا واورېدله، خو اوس که د هارمونیم سره داسې یو کلام چې کوم دی د مونږ ګرانو کتونکو ته واورو نو هغوی هم پکې لږ ډېر زیات خوشحاله شي. نو دا وخت د تاسو سره په هارمونیم باندې څوک کوم استاز دی؟ جان استاز دی. جان استاز ناست دی. نو جان استاز او د تاسو چې کوم دی د هغه په منځ کې زه پرېږدم، زه نو لږ دې خوا شم تاسو هغه کلام. ولې نه ولې نه. چې په ما مینې دي زه اوس ګرځلې ونې، چې په ما مینې دي زه اوس ګرځلې ونې، چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې، چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې.
سپین مخ مې نقابونه دي د زلفو منګرو سودایي را پسې ګرځه د هجران په تورو شپو په سپین مخ مې نقابونه دي د زلفو منګرو نشي نشي مال دې زه اوس ګرځلې ونې نشي نشي مال دې زه اوس ګرځلې ونې چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې ډېر ښه ډېره لا مخ په وړاندې روان دی
کنه دا تاسو بریک کړی دی ولاړ دی پاتې شو تاسو نه څه پوزیشن کې نه ما خو جاري ساتلی دی زه خو کومه اوس هم کومه زما خو فن دی شوق لرم مجبوري مې ده کومې نو مستقبل کې ستاسو څه ارادې دي څومره فن ته مخکې تلل غواړئ زه خو کوشش لرم چې زه خپل مقام ونیسم خپل خور مقام ونیسم زما خدای اراده ده زه خپل نوم بلند کړم خو ما خو مخکې هم دا وویله چې سپورټ نشته مونږ چې څومره ګران کتونکي دي دا وخت د انګازې په شیشه باندې موجود دي مونږ ګوري نو دوی لپاره تاسو په زړه کې کوم یو پیغام شته چې دوی له ته ورګي زما په زړه کې دا پیغام دی چې څومره کتونکي دي څومره مینوال دي زه خپل ټول مینوالو ته دا وایم چې څومره خلک دي په خپلو بچو دې هېڅکله هم پابندي نه اچوي دا وخت پابندي نه دی وخت کې هر یو انسان جذباتي دی چې هر یو ماشوم څه سره شوق لري خپل مور او پلار دی ولا په خپله سپورټ وکړي چې بل چا ته لاس ونه نیسي زما دا مینوال ته دا یو پیغام دی ډیره مننه دې کوو خوشحاله شي د پروګرام وخت په دې ځای باندې سر ته رسیږي خو د هغې نه وړاندې تاسو ته دا یم چې د مونږ انګازې ټي وي تاسو په یوټیوب باندې سبسکرایب کو او دا چې کوم دی لایک کو په فیسبوک باندې هم چې کوم دی دا مونږ راځي دغه پروګرام هم انشاءالله تاسو ګورو لګیا یو د پروګرام وخت بالکل ختم دی کیس افریدے غواړي له تاسو نه اجازت